وی الله به آوازو کی آدم علیہ السلام ته چې یا آدم اے آدم نو آدم علیہ السلام به وی چې لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک یا الله زه حاضر یما او ټول خیر یا الله ستا په لاس کې دی الله به ته امر وکړي چې اخرج بعث النار هغه خلک راوباسه چې هغوی به جهنم ته ځي او هغه جهنمیان دي نو هغه به ورته وایي چې یا الله څوک دي او څوک دي الله به ورته وایي ډېر د یرې حدیث دی الله به ورته وایي د هرو زرو کسانو نه یو کم زر دا د جهنم دپاره او یو د جنت دپاره د هرو زرو کسانو نه یو کم زر دا د جهنم دپاره او یو د جنت دپاره الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کله چې الله دا خبره وکړي نو فذاک حین یشیب الصغیر دا هغه وخت چې ماشومانان به بوډاګان شي الله بقرآن کی ویل دی کنه یوم یجعل الولدان شیبا هغه ورځ چې بوډاګان به ماشومانان شي خو ماشومانان هغه ورځ چې ماشومانان به بوډاګان شي ماشومانان څنګه بوډاګان کیږي نو هغه په دوو طریقو سره یو دا چې د ورځ دومره اوږده ده چې ماشوم پکې راپاسي نو دا دومره وخت چې پرې واوړي هغه به بوډا شي او دویمه داسې چې کله الله اعلان وکړي آدم علیه السلام ته چې د هرو زرو نه یو کم زر جهنم ته او یو جنت ته نو د دې ډېرې سختې د لاسه به د ماشوم بوډا شي او که تاسو خیال کړی دی بعضو ته چې وایي ویښته دې سپین شي وایي دا غمونو سپین کړو غمونه ویښته سپینوي او غمونه د بدن کمزوری کوي نو د ډېر غم د لاسه به د ماشوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فذاک حین یشیب الصغیر نو دا هغه وخت دی چې ماشوم به پکې بوډا شي وتضع کل ذات حمل حملها او د دې اعلان سره به هر هغه زنانه چې په خېټه باندې حملي د هغې نه به دا حمل ولیږي وترى الناس سکارا او دا خلک به تا ته داسې ښکاري لکه دوی چې په نشه کې وما هم بسکارا حقیقت دا دی چې هغوی به په نشه کې نه ولكن عذاب الله شدید مگر د الله عذاب به ډېر سخت